بسم الله الرحمن الرحیم. که چېرته تاسو غواړئ د تنګلاسۍ او قرض نه د نجات لپاره تاسو ته یوه وظیفه وښایم نو دغه ویډیو در سره وګورئ. د تنګلاسۍ او قرض نه د نجات لپاره یو ډیره بهترینه وظیفه دا ده که چېرې د یو سړي لاس تنګ وي او دومره قرضونه پرې وي چې هغه هر وخت پریشان او خفګان کې ډوب وي، نو هغه له پکار دي چې هر مونځ نه وروسته 101 ځلې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، نو الله تعالی به یې په کور کې برکت راولي او انشاءالله د الله په فضل و کرم سره به ټولې پریشانیانې ختمې شي او د قرضونو نه به یې نجات نصیب شي. د دې وظیفې کولو اول شرط دا دی چې د الله رب العزت باندې مو ډېر زیات یقین وي، نو انشاءالله ستاسو به هر پریشانی حل کیږي چې د الله رضا وي پکې، خو په پوره یقین سره دغه وظیفه کول پکار دي.